د نړیوال ټلویزیونر پښتو پروګرامونو اغلو او خاغلو اوریدونکو لیدونکو وی چې د آسماني امپراتورۍ وروسته خلیفه دوهم عبدالمجید چې د نوموړي خلافت تړنګېدو او د آسماني سلطنت د نسکورېدو او د ترکیې څخه د شړلو وروسته د جرمني تر اشغال لاندې په فرانسه کې و د 1944 زیږدیز کال د اګست د میاشتې پر 23 نیټه په حق ورسېدی او بیا د څو ورځو دپاره د هغه مړی د هغه د اوسېدو په اپارتمان کې تر هغه وخته پورې پروت و کله چې ګاونډیانو یې شکایت وکړ او تر هغې وروسته یې د هغه مړی د پاریس و جامع جومات ته یوړ او هلته تر هغې کنګل وساتل شو چې شهزادګۍ نیلوفر مداخله وکړه. شهزادګۍ نیلوفر فرحت د آسماني سلطنت یوه شهزادګۍ وه چې د هند د حیدرآباد د نظام د معظم جا لومړی میرمن او د حیدرآباد د وروستي نظام میر اسمان علي خان مور وه. په اینی وخت کې شهزادګۍ د روشور په ترکیه کې هم د خپل پلار د خولو دپاره ډېرې هلې ځلې وکړې خو د وخت د ترکیې حکومت اجازه ترلاسه نه کړه ځکه چې خلیفه دوهم عبدالمجید غوښتل چې دی په استانبول او یا په مدینه منوره کې ښخ کړي خو د هغه د مړینې پر مهال سعودي عربستان د ترکیې څخه خپلواکي ترلاسه کړې وه. د شهزادګۍ نیلوفر د مداخلې د عمله بالاخره خلیفه د مدینې منورې د جنت البقیع په هدیره کې ښخ کړل سو. وی چې په هغه وخت کې د سعودي عربستان پاچا عبدالعزیز ال سعود په مدینه منوره کې د خلیفه دوهم عبدالمجید پر خولو دا شرط ایښی و چې د خلیفه د خولو په ترڅ کې به هیڅ ډول عامه مراسم نه ترسره کیږي او هم به د خلیفه پر قبر باندې نه کومه شناخته وي او نه کومه نښه. د حیدرآباد نظام پریکړه کړې وه چې ټولواک دویم عبدالمجید ته به د مولانا شوکت علي په سپارښتنه چې د هند د ازادۍ مبارز او په هند کې د خلافت د غورځنګ په بنسټ ایښودونکو کې او د ژوند کولو دپاره د هغه د ژوند تر پایه پورې د میاشتې 300 پونډه تقاعد ورکوي او همدا هغه پیسې وي چې دوی به پرې ژوند تېراوه. د نړیوال ټي وي خوږو لیدونکو اوریدونکو هیله ده د مصنوعي ځیرکتیا دا غږ چې زما غږ دې خوښ کړئ او نه یوازې دا چې د لایک تڼۍ وزورئ بلکې دا چینل هم سبسکرایب کړئ او په دې ډول د هغو هڅو برخه شئ چې د مصنوعي ځیرکتیا د غږ او وینا ډګر ته خپله مورنۍ ژبه پښتو ور داخله کړئ. مننه او سرلوړي اوسئ.